السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو دا دی حاضر شوم د نوي ښکلي ګرامري کتاب سره چې راځو موږ او تاسې سټارټ واخلو. لومړی ته راځو د پارټ اف سپیچ آر ډیوایډډ ان 9 پارټ. د کلم اجزای په 9 برخو ویشل شوي دي. لومړی پروناون دی، بیا ورب دی، آرټیکل او ناون. موږ تاسې په خپلوار سره دغه څلور شیان موږ او تاسې نن چې کوو ژباړو پښتو ته او د دې تعریف استعمال ټول ځایونه انشاءالله موږ او تاسې ښیو. که تاسې خبر یاستئ چې ما د انټرچینج او سپیک ناو په نوم انګلیسي دوه مهم او نړیوال کتابونه پیل کړي دي، نو په هغه کې ډېر زیات ګرامټیکل پوینټ وو، نو ما ونه شول کولی چې په هغه کې تاسو ته ګرامر تشریح کړم. نو د دې په خاطر ما دغه کتاب څخه استفاده وکړه. نو په دې کې به انشاءالله موږ او تاسې ناون پروناون، adverb یا verb، article، د adjective، adverb، conjunction د ټول شیان انشاءالله پیژنو. خو نن ورځ یوازې موږ او تاسې موضوع pronoun، verb، article او noun دي. صحیح ده؟ نن موږ او تاسې دغه څلور شیان وایو. نو راځو pronoun ته. Pronoun is a verb which is used instead of noun and avoid repetition of a noun. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي او د نوم له تکرار څخه مخنیوی کوي. لکه څه ډول مخنیوی کوي؟ ګوره، شفیق is a student. شفیق یو زده کوونکی دی. صحیح ده؟ نو که موږ او تاسې غواړو چې د اسم مخنیوی وکړو او جمله زموږ تاسې اوږده نه شي، موږ تاسې کولی شو چې د شفیق اسم پر ځای موږ تاسې ضمیر استعمال کړو. فار ایگزامپل he is a student. هغه یو شاګرد دی. نو دلته ګوره جمله هم لنډه شوله او د اسم مخنیوی هم وشولو. لاندې راځو verb ته. Verb is a word which show an action, state, possessions, presence or absence in a sentence. فعل هغه کلمه ده چې په یوه جمله کې یو عمل، صحیح ده، action عمل، situations حالت یا وضعیت، possession ملکیت، presence موجودیت or absence او یا غیر موجودیت in a sentences په جمله کې ښایي. یعنی فعل هغه کلمه ده چې په جمله کې یو عمل، حالت، وضعیت، ملکیت، موجودیت او نه موجودیت ښکاره کوي. یا لاندې راځو دویم تعریف ته. Verb is a word which show an action or state or of a noun or a pronoun. یا هغه یعنی فعل verb هغه کلمه ده چې فعل هغه کلمه ده چې د یو اسم یا ضمیر، اسم یا ضمیر، عمل او یا هم حالت څرګندوي. صحیح ده؟ د موږ ته دواړه شیان ښایلی شي، هم حالت ښایلی شي او هم عمل ښایلی شي. لاندې د دغې تعریفونه موږ او تاسې لاندې اګزامپل هم شته. فار ایگزامپل وردګ is a beautiful place. وردګ یو ښکلی ځای دی. نو څه معنا؟ ګوره دلته نو دې شی یو سټیج، یو سچویشن یې موږ ته تاسو ته تشریح کړلو چې وردګ یو ښکلی ځای دی. صحیح ده؟ یا ارمان come to school every day. عمران هره ورځ مکتب ته راځي. بل لاندې راځو article ته. Article is a verb which is used with noun or adjective and determine them. تعریف توری. د تعریف توری هغه کلمه ده چې له نوم یا او یا صفت سره استعمالیږي او هغوی معینوي یا هغوی مشخص کوي. فار ایگزامپل یا article is a letter, a group of letters that determine noun or pronoun. تعریف توری. د تعریف توری یو توری یا ګروپ د تورو دی چې یو اسم یا ضمیر مشخصوي. فار ایگزامپل the sun. صحیح شوه؟ the sun میاش، المر، the glass شای، the beautiful شایسته. نو دا موږ او تاسې هم تشریح کړل چې یو مشخص شي ته رجوع کوي یا موږ او تاسو لپاره یو شی مشخص کوي. صحیح ده؟ پرناون یا هم یو ناون موږ تاسو لپاره چې کوي مشخص کوي. بل ناون دی. Noun is a verb which is used as a name of some person, place or thing. اسم هغه کلمه ده چې د شخص، د ځای، حیوان او یا شي د نومولو په حیث استعمالیږي یا د نوم د اخیستلو په حیث استعمالیږي. فار ایگزامپل اسد، لوګار، کاو، ټیبل، چیر ایټسیټرا. یعنې تاسو ډېر شیان سره ګډولی شئ. نو دغه وه چې موږ او تاسې نن د خپله انګلیسي ګرامر ولوستلو او زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسې ټول هغه شیان زده کړئ چې ما له وړاندې ویلي دي. په هغې کې انټرچینج سیسټم دی، ډېر ښکلي سیسټمونه دي، سپیک ناو سیسټم دی. نو تاسو زما چینل یوټیوب چینل شیر کړئ، لایک یې کړئ او زما چینل کې تاسې ګډون وکړئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي چې هر